څه هم دواړه د نړۍ بریالي لوبډلمشران یادېږي، خو راځئ د دوني او اصغر افغان دغه منفي ریکارډونه هم واورو. له هر څه نه مخکې مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. لوګر کې رتن فتل ستاسو په چوپړ اصغر افغان هم په هغه لست کې دی چې ډېرې شلوریزې لوبې یې کړی، خو غوره لوبغاړی نه دی شوی. د ایم اس دوني، دانش رامدین، پوټرفیلډ او نور نړیوال لوبغاړو ترڅنګ افغان کرکټ ملي لوبډلې مشر هم په شلوریزو سیالیو هغه لست کې شامل دي چې زیاتره شلوریزې لوبې لوبولې ده، خو سربیره پر ضد بیا هم نومیالی پکې تر اوسه د لوبې غوره لوبغاړي جایزه نه ده ګټلی. په دغه لست کې لومړی د هند کرکټ ملي لوبډلې پخوانی مشر مهندر سنګ دهوني دی چې 98 شلوریزې لوبو کې تر اوسه د لوبې غوره لوبغاړي جایزه نه ده اخیستی. د لست په دوهم قطار کې اصغر افغان دی چې 72 شلوریزې لوبو کې تر اوسه د لوبې غوره لوبغاړی نه ده پاتې شوی. دریم مقام کې وستندیزي دانش رامدین، 71 ایرلندي پخوانی کپتان ویلیام پاټرفیلډ، 61 سریلانکایي دانش چند لیمل، 52 او نیوزیلندي آش سودا 52 لوبو وروسته تر اوسه د لوبې غوره لوبغاړی نه ده شوی. دهوني، پاټرفیلډ او زیاتره نور لوبغاړي لا پخوا د لوبو څخه تقاعد شوی، خو پاتې زیاتره لوبغاړي اوس هم په دې ارمان دی چې یو ورځ به دغه هیلو ته رسیږي. اصغر افغان هم د کرکټ څخه په نظر راتلونکي کې د کرکټ پرېښودو کومه اراده نه لري. د ډېرو په ګمان تر اوسه چې په دې وختونو کې نومیالی د لوبې غوره لوبغاړي جایزه نه ده ګټلی، شاید هم داسې ناټه د جایزې په نه ګټلو ارمان پاتې شي. د توجه څخه مو نړۍ مننه.